سلام علیکم قدرمنو لیدونکو د شکر ناروغۍ څخه ډیر تنګ شوي یاستئ مه خفه کیږئ. په لاندې طریقې سره کولی شئ د شکر ناروغۍ کنټرول او له منځه یې یوسئ. د شکر د مریضانو لپاره زیری. ګرانو دوستانو، د پانکراس او یعنې ختموونکي شکرې ناروغۍ د ریښې څخه د تداوۍ لپاره د یوې موندنې شاهد شوم. زما په شاوخوا کې په لسګونو انسانانو د انسولین په استعمالولو سره کومې نتیجې ته ونه رسېدل، مګر په ماستو کې د لیمو په حلولو سره یې له دې ناروغۍ څخه ځان وژغوره. په دې هم شاهد یم چې دا دوا پروفیسرانو یو بل ته تصویه کړې ده. د شپې د ویده کېدو په وخت کې یوه کاسه طبیعي ماسته راواخلئ او یو دانه لیمو پکې وزبیښئ او ویې خورئ. که مو له یاده ووتل د ورځې هم کولی شئ چې تطبیق یې کړئ، مګر دا کار باید 6 میاشتې دوام وکړي. 6 میاشتې وروسته د الله په حکم سره هیڅ ناروغۍ به مو پاتې نشي. وسلام.